په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاوې هم وي چې دلته د بزګرانو ژوند ګواښل شوی او کښتونه تخریب شوي، خو د سیمې خلک بیا دا ادعاوې یوازې په تبلیغاتي جګړو پورې تړي. دوی وایي کښتونه یې ښه دي او د فصلونو رسېدو وختونه یې ځکه پاتې دي چې دا سیمه یخه ده او وروسته یې فصلونه رسیږي. به نام سایه سرز که از مربوط به ولسوالی دره قریه عبدالخیر ولایت پنجشیر. چطور از کاروبار زندگی چطور می‌گذره؟ والا کاروبار که اکثرا مردم دهقان است دیگه، از این نزو اکثر مردم فعلا بیکار هستن، نیست زمینه کار نیست دیگه. بازم فضل خدا مردم تیر میشه. خوب شده یا خراب شده کارای شما؟ والا نه دیگه جواب دادم، بلکه تو رسیدگی کردن نمیشه. خب نمیشه به حساب. همین چیزا را که کشف کردین چطور است؟ فعلا امسال یه ملک یک ذره سرد است، پسمان است، نگاه قدر نشده. بعد آخر سال در ماه میزان معلوم میشه که چه حاصلات است، کم است بیش است. تا فعلا معلوم نیست. یکم امسال باران دیرتر که به او خاطر امکان داره که فصل یکمی دیرتر برسه. و زمینای شما کدام توان آسیبی نرسیده؟ فعلا نه، نخیر نه. نرسیده. نه، چرا که اینجا للمی نیست، کل زمینا از دریاو میخوره دیگه. او هم فعلا جریان داره، فضل خدایشه. او قدر آسیبی که باید میدید ندید. وضعیت آرام است. وضعیت فضل خدا آرام است، امنیت برقرار است.